د کفارو بیرغ د شرحبیل ابن هاشم العبدري زوی پورته کوي. دا هم قزمان ووژي. دغه 10 نفر چې ټوله د بني عبدالدار څخه وه او بیرغ یې پورته کاوه اول تر اخره ووژل سوه. اوس په بني عبدالدار کې داسې څوک نسو پاته چې بیرغ پورته کړي. نو د دوی د کورنۍ یو حبشي مریی چې نوم یې ثواب و را د مخه سو او بیرغ یې پورته کړي. او دې مریی داسې ثبات او شجاعت ښکاره کوي چې تر خپلو بادارانو هغه چې د مخه ووژل سوه ډېر لوړ سو. تر هغو یې بیرغ لوړ نیولی و او جنګ یې کاوه چې دواړه لاسونه یې پرې سوه. د لاسو تر پرې کېدو وروسته پر بیرغ پرېوتی. بیرغ یې په غاړه او ځګر نیولی و. نه یې غوښته چې بیرغ کښته سي تر څو چې ووژل سو. پس له دغه څخه چې دغه مریی ووژل سو د کفارو بیرغ پر مځکه ولوېدی او داسې څوک نه و پاته چې بیرغ پورته کړي. نو د کفارو بیرغ لوېدلی پاته سو. دغه د کفارو د بیرغ د جنگ په وخت کې د کفارو مشرانو سره وویل که جنگ پر دغه قسم روان وي زموږ شکست حتمي دی. موږ باید مسلمانان په بل شي مشغوله کړو. فیصله یې پر دې وسوه ویل څرنګه چې دوی زموږ پر بیرغ حمله کوي موږ به هم د دوی پر بیرغ حملې شروع کړو. نو یې یوه ډله جوړه کړه او پر مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو بیرغ ورسره دی حملې شروع کړې. نو په میدان کې دوه مهم جنگونه شروع دي چې یو جنگ د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دی او بل جنگ د مسلمانانو د بیرغ پر شاوخوا دی. خو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ثابت او قائم پر خپل ځای ولاړ دی. مسلمانان د ده څخه دفاع کوي. په دغه وخت کې چې د جنگ شدت د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دوام لري هلته د میدان جنگ په نورو ټولو نقطو کې هم ترخه جنگونه روان دي. د مسلمانانو پر زړو او بدنو ایماني تجلیې غالبه وي او د کفارو د لښکر په څپو داسې ورننوتل لکه د اوبو سیلونه چې په شیلو کې څښلي. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې سر یې په سره دسمال تړلی او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم توره یې په لاس کې وه دا یې ټینګ عزم او قوي اراده کړې وه چې د دغه تورې حق ادا کړي. په جنګ یې داسې شروع وکړه چې د کفارو په لښکر ورننوتی او هر مشرک چې په مخ ورځي وژني. د کفارو د لښکر صفونه یو په بل پسې نړوي. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې ما د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه توره وغوښته او ما ته یې را نه کړه زما په زړه کې یو څه ناامیدي پیدا سوه او د ځانه سره مې وویل زه د صفیې او د ده صلی الله علیه و وسلم د عمه زوی یم او د قریشو څخه یم. زه تر ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د مخه ور ولاړ شوم او توره مې ځینې وغوښته خو ما ته یې را نه کړه او ده ته یې ورکړه. نو په والله زه به په ابو دجانه پسې ګورم چې دی څه کوي. په پسې یم. ابو دجانه خو اول هغه سور دسمال راویستی او سر یې په وتړی. انصار وویل ابو دجانه د مرګ دسمال راویستی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د دشمن پر طرف ورهیسو او دغه شعرونه یې ویل انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ان لا اقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول. نو هر څوک چې د مشرکانو څخه په مخ ورتلی هغه یې وژي. زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه وایي په کفارو کې یو ډېر جنګي سړی و چې زموږ یو زخمي یې نه پرېښاوه مګر ژر به هغه ته ځان ورورساوه. او اوس دغه دوه چې یو ابو دجانه دی او بل دغه مشرک دی په میدان جنګ کې یو بل ته سره ورنږدې کېږي. ما و الله عز وجل ته دعا وکړه چې دوی سره مخامخ سي. څو هغه و چې دوی دوه سره مخ په مخ سوه. اول مشرک د تورې وارې پر وکړي. ابو دجانه د هغه وارې په خپل سپر سره وګرځاوه او بیا ابو دجانه توره پر پورته کړه داسې سخت یې وواهه چې په دغه اول وار یې ووژي. بیا نو ابو دجانه د کفارو په صفو ننوتی تر څو چې هغه د ښځو و مشرې او قومندانې ته ورسېدی. تاسې پوهېږئ چې ښځې همیشه د لښکر تر شا وي. یعنې ابو دجانه رضی الله تعالی عنه په دغه جنګ او وهلو کې د کفارو تر لښکر ووتی. ابو دجانه نه دی خبر چې دا ښځې دي. ابو دجانه وایي یو انسان مې ولیدی چې د خلقو مخان یې په منګاچ ورڅېرل. زه ورته ودرېدم. کوم وخت چې مې توره پر پورته کړه چیغې یې کړې. که مې کتل هغه ښځه وه. نو مې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم توره تر دې مکرمه وبلل چې ښځه په ووهم. بېرته مې لاس را وګرځاوه. ورونو هغه ښځه هند بنت عتبه د ابو سفیان زوجه وه. زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه وایي ما ابو دجانه ولیدی چې توره د هند بنت عتبه پر سر پورته کړه او بېرته یې لاس کښته کړي ویې نه وهل. ما د ځان سره وویل چې الله او رسول الله پوهېږي چې ولې یې ونه وهل. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د تورې حق ور ادا کړي. دونه کفار یې په هغه توره ووهل چې واقعا هم توره د ډېرو وهلو څخه کږه سوه. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې ابو دجانه توره واخیسته نو ما دا نیت وکړي چې زه باید د ده معلومات وکم چې دی څه کوي. آیا رښتیا د تورې حق ادا کوي که یا؟ نو مې کوښښ کاوه چې په جنګ کې د ده پر شاوخوا یم چې ویې وینم چې دی څه کوي.
او ابو دجانه هم په اوسپنه پټ او پوښلی و، یعنی خول او زغره یې اغوستې وه، مخ یې نه معلومېدی. نو کعب ابن مالک وایي ابو دجانه په دغه جنګ کې د یوه کافر سره په وهلو اخته و. د جنګ په مابین کې کافر په دې پوه سو چې وژني مې. نو کافر چې پر آس سپور و ځینې وتښتېدی، الله یې کړه، ځکه مرګ یې په سترګو ولیدی. ابو دجانه تر شا په پسې دی، توره یې پورته کړه، کافر یې پر سر په وواهه. د ابو دجانه د ډېره قوته کافر دوه ځایه سو او توره د هغه تر آسه ورسېده. کافر د آس څخه دوې حصې ولوېدې. کعب رضی الله تعالی عنه وایي ابو دجانه د خپل مخ څخه خول پورته کړ او ماته وکتل، ویل څنګه بولې یا کعب، زه ابو دجانه یم. دا د احد په ورځ د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د جنګ یوه نمونه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تورې حق یې څنګه ادا کړي. او حمزه رضی الله تعالی عنه هم د زمري پر قسم جنګ کاوه. د دشمن د لشکر په مابین کې ولاړ دی، داسې وهل او حملې کوي چې مثل یې نه دی لیدل سوی. د کفارو پهلوانان د ده د مخه څخه داسې ځغلي لکه د زورور باز څخه چې د درختو بلګونه ځغلي. سره د هغه چې د بیرغ اخیستونکو په وژلو کې یې برخه واخیسته، خو د کفارو په نورو پهلوانانو یې هم داسې کارونه وکړه چې چا په چا نه دي کړي، تر څو چې په داسې حال کې یې په شهادت ورسېدی چې د جنګیالیو پهلوانانو په مقدمه کې و. مګر هو حمزه رضی الله تعالی عنه داسې ونه وژل سو لکه پهلوانان چې په میدان جنګ کې مخ په مخ وژل کېږي، بلکې داسې په خیانت سره د شا د طرفه ووژل سو لکه پر هغه نامتو قهرمانانو چې په تاریکیو کې د شا د طرفه حمله کېږي. د حمزه رضی الله تعالی عنه قاتل وحشي ابن حرب وایي زه د جبیر ابن مطعم ریی وم، هغه مطعم چې اکایه د بدر په ورځ د مسلمانانو د طرفه وژل سوی و. کوم وخت چې قریش د احد و جنګ ته تله، جبیر ماته وویل که تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حمزه زما د اکا په عوض کې ووژي ته آزاد یې. وحشي وایي زه چې یو حبشي ځوان وم او په نیزه مې داسې ویشتل کول چې ډېر لږ به زما وارې خطا کېدی، نو مې دا سودا قبوله کړه او احد ته د خپلې ازادۍ لپاره راووتم. اوس چې دوه لښکره سره مخامخ او یو ځای سوه، نو زه د جنګ و میدان ته د حمزه د وژلو دپاره ور داخل سوم او په هغه پسې ګورم. کوم وخت چې مې دی د خلقو په مابین کې ولیدی لکه هغه قوي اوښ چې خلک یوې او بلې خوا ته چپه کوي. ورونو دا د وحشي وینا ده، زه رانقلوم، که نه زه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په باره کې داسې مثالونه نسم ویلی. او په هغه کتاب کې چې زه دغه بحث ځینې رانقلوم هم عینا دغه الفاظ لیکلي وه. نو وحشي وایي هیڅ شی یې مخ ته نسوای درېدلی، وایي په والله ما د ده دپاره ځان تیاراوه او دی مې په کار. نو به د یوې درختې یا یوې ډبرې تر شا پټ کېدم چې ما ته رانږدې سي او وارې پر وکم. په دغه وخت کې سباح ابن عبدالعزا تر ما ور دمخه سو. حمزه رضی الله تعالی عنه چې هغه ولیدی ویل را دمخه سه یا ابن مقطعة البذور، یعنی د چولکانو د پرې کوونکي زو را دمخه سه، ځکه د دغه سباح مور کوچنیان سنتول. وحشي وایي سباح ابن عبدالعزا یې داسې وواهه لکه سر چې په خپله په هوا سو. وحشي وایي خپل نیزه مې څو واره وښورول چې د خپله نښانه څخه مې ښه اطمینان حاصل کړي، نو مې پر ور وغورځول. نیزه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په شانه نوتل او تر نس یې ووته، خو حمزه رضی الله تعالی عنه نه ولوېدی. نیزه په نس کې ده خو بیا هم غزار نه سو، مخ یې راواړاوه او زما پر طرف را رهي سو. وحشي وایي ما خپل مرګ ولیدی، نیزه یې تر نس وتلې ده او دی زما پر طرف را رهي دی. وایي پوه سوم چې اوس نو ما وژني او په بیره کې سوم. کوم وخت چې ما ته رانږدې سو غزار سو. ما هم تر یو څه وخته انتظار ورته وکړي چې دا مې یقین سو چې اوس نو مړ دی. ورغلم هغه خپله نیزه مې واخیسته او د جنګ میدان مې پرېښاوه، ځکه زما د بل چا سره کار نه و. زما ازادي د حمزه رضی الله تعالی عنه په وژلو پورې تړلې وه او هغه کار مې وکړي او دی مې د دې دپاره ووژي چې زه آزاد سم. او کوم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړو زما مالک زه آزاد کړم. سیدنا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا د مسلمانانو د میدان جنگ مشهور قهرمان په دغه طریقه سره شهید کړل. انا لله و انا الیه راجعون. د دغه لویه تاوانه او شدید خسارې سره سره چې د اسد الله او اسد رسول الله حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه په وژلو مسلمانانو ته ورسېده، بیا هم مسلمانان پر ټوله میدان جنگ مسلط وه. ابو بکر، عمر ابن الخطاب، علي بن ابي طالب، زبير بن العوام، مصعب بن عمير، طلحه بن عبيد الله، عبد الله بن جحش، سعد بن معاذ، سعد بن عباده، سعد بن ربيع، انس بن نضر رضي الله تعالى عنهم اجمعين او نورو د دوی په مثل اصحاب کرامو داسې جنګ کاوه چې د مشرکانو عزم یې ورمات کړي او اوږې یې رېږدېدلې. د احد د ورځې د اسلامي قهرمانانو څخه یو هم حنظله دی. حنظله رضی الله تعالی عنه د هغه ابو عامر الفاسق زوی دی چې لږ مخکې بیان درته وسو. حنظله په دغه شپو کې تازه واده کړی و،
د شنبې په ورځ سهار چې د جنگ غږ او نارې واورېدې د خپلې ښځې د غېږې څخه ووتی او فورا د جهاد پر طرف رهي سو. کوم وخت چې میدان جنگ ته ورسېدی د مشرکانو د لښکر پر طرف رهي سو. د مشرکانو د لښکر په صفو او قطارو کې په جنگ کولو رهېدی ترڅو د کفارو مشر ابو سفیان ته ځان ورساوه. قریبه وه چې ابو سفیان ووژني، خو الله عز وجل د هغه تر وژلو د مخه شهادت د ده په نصیب کړی و. پر ابو سفیان یې توره پورته کړه. اوس چې وهیه شداد ابن الاسود کافر پر ده واري وکړي او ده یې په شهادت ورساوه. لږ وروسته یا د جنگ تر تمامېدو وروسته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده مبارک جسد ولیدی نو یې وفرمایل ستاسې دغه ملګري ته ملائکې غسل ورکوي، تاسې د ده معلومات وکړئ چې واده ته څه پېښه وه. نو یې د ده د ښځې څخه پوښتنه وکړه. هغې ویل ده په دغه شپه کې یو ځای کېدل وکړه او د جهاد غږ چې یې واورېدی بې له غسل کولو ور ووتی او په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واده ته کتل مخ یې ځینې واړاوه. صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ولې دې مخ ځینې واړاوه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د ده سره دوې زوجې د حور العین ورسره دي. سبحان الله. په څو لحظو کې شهادت او بیا جنت په نصیب سو. دا د جهاد فی سبیل الله برکت دی چې هر څونه ګناهکار انسان په څو لحظو کې جنت ته رسوي. دا د الله جل جلاله سره بیعت او معامله ده. هغه د غشو ویشتونکو ډله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه کوچني غره کښېنولې وه، هغو د جنگ په اداره او د مسلمانانو د لښکر په ګټه کې ډېره فعاله او مثبته حصه درلوده. د مشرکانو د لښکر د سپرو ټولۍ چې مشر او قومندان یې خالد ابن ولید او ابو عامر الفاسق یې معاون و، درې واره شدیده حمله وکړه چې د اسلامي لښکر دغه چپه طرف مات کړي او د شاته طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي چې په دې ډول سره د مسلمانانو د لښکر په صفو کې بلبله او بې نظمي راولي او د کفارو د لښکر په مابین کې محاصره سي. مګر د هغه غشو ویشتونکو د غشو په ویشتلو په واسطه د دوی دغه درې حملې ناکامه سوې او دوی به مجبوره سوه چې پر شا ولاړ سي چې دا د غشو ویشتونکو هغه اساسي وظیفه وه. د جنگ ژرنده پر دغه قسم ګرځېده چې دغه کوچنی اسلامي لښکر د جنگ پر ټوله میدان مسلط و ترڅو چې د مشرکانو د جنگي پهلوانانو عزم او همت مات سو. د کامیابۍ امیدونه یې وشکېده. د مشرکانو صفونه د مخ او شا د چپه او راسته طرفو څخه سره پاشل کېده. داسې معلومېده لکه 3000 مشرکان چې د 10000 مسلمانانو سره جنګیږي، نه د 200 سره. او مسلمانان ډېر شجاع او د کامیابۍ د یقین سره ښکاره کېده. پس له هغه څخه چې مشرکانو خپل آخرني کوښښونه د مسلمانانو د هجوم او حملو د بندولو دپاره وکړه، بیا یې هم د عجز او ناامیدۍ احساس کاوه. همت یې تر داسې اندازې کښته او مات سو چې یوه دا جرأت او دلاوري نسوای کولی چې هغه خپل لوېدلي بیرغ ته دې ورنږدې سي، کوم چې د ثواب تر وژلو وروسته ولوېدی. هیچا نسوای کولی چې دغه لوېدلی بیرغ پورته کړي. نو کفارو د میدان جنگ څخه پر شا تلل شروع کړ او ځینو یې وتیښتې ته مخ ونیوی. د کفارو هغه خپلې ټوله خبرې چې د ځانو سره به کولې هیرې سوې چې ویل د خپلو وژل سوو کسانو انتقام او بدله به اخلو، خپل نوم او نشان به بیرته لاسته راوړو. ابن اسحاق رحمه الله وایي الله عز وجل خپل نصرت پر مسلمانانو نازل کړي او هغه خپله وعده یې ورسره رښتیا کړه. مسلمانانو کفار وزغلول تر داسې اندازې چې د تورو په زور یې هغه خپل د اړولو تر ځای چې معسکر یا قرارګاه ورته ویل کېږي تېر کړه. د کفارو په شکست او ماته کې هیڅ شک او تردید نه و پاته. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خپل پلار څخه روایت کوي چې وایي په والله ما هند بنت عتبه او د دې نورې ملګري ولیدې چې لمونې یې پورته کړې وې او تښتېدلې او د خپل سامانو څخه یې هېڅ شی نه ورسره اخیستی. او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه رانقلوي وایي کوم وخت چې موږ د کفارو د لښکر سره مخامخ سو، پس له لږ وخت څخه دوی په تېښته شروع وکړه تر داسې اندازې چې ما په خپلو سترګو د کفارو ښځې ولیدلې چې د تېښتې په حال کې به پښې د خیمو په تناو کې بندې سوې او دوی به لمونې پورته کړې، هغه د پښو پایزیبونه بې ښکاره سو. په دغه حال کې مسلمانان تورې په لاس په پسې دي او ځینې یې غنیمتونه ټولوي. په دغه وخت کې چې اسلامي کوچني لښکر د بل وار دپاره بیا د مکې مکرمې پر مشرکانو ښکاره او واضحه داسې بری لاسته راوړي چې د بدر تر بري او نصرت په کمه نه و. د غشي ویشتونکو د ډلې ډېرو نفرو داسې رسوا کوونکې غلطي وکړه چې د میدان جنګ وضع یې پر بل مخ واړول او مسلمانانو ته ډېر درانه تلفات ورسول. دغه د دوی غلطي قریبه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژل کېدو سبب وګرځېد. دغه د دوی غلطي د مسلمانانو پر هغه شهرت او هیبت، پر هغه دبدبې او کامیابۍ ډېر بد اثر وکړي
کومه چې تر بده وروسته لاسته راوړې وه. موږ مخکې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه واضحه او شدید اوامر درته بیان کړه کوم چې دغه غشي ویشتونکو وټولۍ ته یې صادر کړي وه چې ویل تاسې به په دغه غره کې پر خپل ځای ناست یاست، ستاسې زموږ د کامیابۍ او شکست سره هیڅ تعلق نشته، تر څو چې ما امر نه وي درته کړی خپل ځای به نه پرېږدئ. پر دغه شدیدو او واضحه اوامرو سربیره کوم وخت چې غشي ویشتونکو ولیده چې مسلمانان د دشمن څخه غنیمتونه ټولوي، پر دوی هم حب د دنیا غالبه سو. نو ځینو نورو ته وویل غنیمتونه وڅخه ګورئ، ستاسې ملګري کامیابه سوه. د دوی مشر او قومندان عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوامر ورپه یاد کړه او ویل ایا هغه مو هیر سوه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم درته ویلي وه؟ مګر ډیرو کسانو ودغه یاد اوري او امر ته غوږ ونه نیوی او ویل یا والله موږ ورځو چې په غنیمتو کې حصه واخلو. بیا نو 40 نفرو د دغه غشي ویشتونکو څخه خپل ځای پرېښاوه او د مسلمانانو د لښکر سره یو ځای سوه چې د غنیمتو په ټولولو کې حصه واخلي. په دغه ډول سره د مسلمانانو د لښکر شاه بې له ساتونکو پاته سوه. هلته پر غره باندې فقط عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او 9 نفره نور د ملګري پاته سوه. دوی دا عزم او اراده وکړه چې موږ به دا ځای تر هغو پورې پرې نږدو رسول الله صلی الله علیه و وسلم اجازه راته کوي او یا به ټول وژل کیږو. کوم وخت چې دغه غشي ویشتونکو خپل ځای پرېښاوه دا د خالد ابن ولید لپاره یو طلایي چانس او موقع وه. په دغه وخت کې چې خالد ابن ولید لا نو مسلمان سوی او د کفارو په لښکر کې د سپرو د ټولۍ قومندان و. خالد د دغه ټوله جنگ په وخت کې د هغه خپلې ټولۍ سره نږدې و هغه غره ته موجود و کوم چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امر د مسلمانانو غشي ویشتونکي ناست و. هر وخت چې به خالد د حملې او په جنگ کې د ګډون اراده وکړه غشي ویشتونکو به دی او د ملګري په غشو ویشتل او د ټولۍ به بیرته شاته ولاړه. هغه وخت چې د کفارو پر بیرغ مسلمانانو حملې کولې خالد د خپلې ټولۍ سره 3 واره کوشش وکړي چې د بیرغ و کومک ته ورسي، مګر 3 سره واره غشي ویشتونکو د غشو په ویشتلو سره منع کاوه او نه پرېښاوه چې په جنگ کې ګډون وکړي. نو خالد ابن ولید او د سپرو ټولۍ په ټوله جنگ کې معطله پاته وه، نه د غره د طرفه پر مسلمانانو ورتلای سوای او نه جنگ ته داخلېدای سوای. مقصد دا چې دغه غشي ویشتونکو د احد په غزا کې ډېر اهمیت درلودی. د میدان جنگ ډېره مهمه نقطه یې نیولې وه. اوس چې غشي ویشتونکو خپل ځای پرېښاوه او په میدان جنگ کې د غنیمتو په ټولولو مشغوله سوه، خالد ابن ولید چې د دغه لحظې په انتظار ولاړ و او ویلي ده چې هغه غشي ویشتونکي چې دی یې نه پرېښاوه ولاړه، ژر یې خپله ټولۍ امر کړه چې دغه غره ته درځئ. اوس نه غواړي چې د غره تر شا و میدان جنگ ته ورسي، بلکې په خپله پر غره وخیږي. هغه 10 نفره چې پر غره پاته وه هغو کوشش وکړي چې د غشو په ویشتلو یې وګرځوي، مګر 10 نفره د پوره لښکر په مقابل کې څه کولی سي؟ خالد د خپلې ټولۍ سره غره ته وروختي. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او د هغه سره پاته ملګري ټول په شهادت ورسول. اوس غر د خالد تر تسلط لاندې سو او بیا د غره تر شا د جنګ و میدان ته ورداخل سو. اوس د خالد ټولۍ د مسلمانانو د لښکر تر شا سوه. د مخه ټوله کفار د مسلمانانو د لښکر و مخته وه او اوس چې د غره تر شا ځینې کفار میدان جنګ ته ورتېر سوه، نو د خالد ټولۍ د مسلمانانو د لښکر تر شا سوه. هلته ځینې مسلمانان په میدان جنگ کې غنیمتونه ټولوي او ځینې یې د پاته کفارو سره په جنگ مشغوله دي. دلته د خالد د سپرو ټولۍ نارې او پر مسلمانانو حملې شروع کړې. په دغه نارو سره هغه مات سوي مشرکان پوه سوه چې د جنگ په حالاتو کې بدلون راغلی. هغو هم پر مسلمانانو مخ را وګرځاوه. مسلمانان د شا د طرفه وهل کېږي او هغه مسلمانان چې د جنگ په اولو قطارو کې وه هغه نه دي خبر چې څه پېښه ده. هغه بیرته پر شا را وګرځېده. په دغه وخت کې د کفارو څخه یوې ښځې چې عمره بنت علقمه الحارثیه وه د کفارو لوېدلی بیرغ پورته کړي او شاوخوا مشرکان پر راوګرځېده. یو د بلې سره نارې کړې چې راټول سي او جنگ مه پرېږدئ. اوس هغه مسلمانان چې په بېخبري کې د شا د طرفه د خالد ټولۍ پر راغله او وهیه د خالد د ټولۍ څخه د مخ و طرف ته ځغلي او د میدان جنگ د اولو صفو مسلمانان چې په هیڅ نه دي خبر د شا و طرف ته وګرځېده. هلته د خالد د ټولۍ څخه چې ځغلي د دوی په مخ ورځي او په تورو یې وهي، ځکه جنگ دی ټول په زغرو پټ دي، دوست او دشمن نه سره پېژندل کېږي. اوس په خپله د مسلمانانو په مابین کې جنگ شروع سو او د بلې خوا مسلمانان د مخ او د شا د طرفه څخه وهل کېږي. مسلمانان د میدان جنگ په مابین کې داسې سوه لکه د ژرندې د 2 پلو په مابین کې چې وي، یا لکه د غچي په خوله کې چې راسي د دواړو طرفو څخه وهل کېږي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مسلمانانو د یوې کوچنۍ 9 نفري ډلې سره د لښکر تر شا ولاړو. د مسلمانانو قهرمانانه جنگ او د کفارو تېښته یې لیده چې ناګوبره او په پوره
بې خبرتیا کې یې د خالد ابن ولید د سپرو ټولۍ د مسلمانانو تر شا ولیده. اوس نو دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته دوې لارې وې چې یا به په ډېره چابکۍ سره خپل ځان او دغه 9 نفره ملګري د امان او پټ ځای ته رسوي او خپل محاصره سوی لښکر به و خپل تقدیر ته پرېږدي چې څه ورته پېښېږي هغه به ورته پېښ شي، او یا دا چې خپل ځان په خطر کې واچوي، خپلو پاشلو اصحابو ته ورنارې کړي چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا راټول سي او د هغو څخه بیرته یوه قوي جبهه جوړه کړي چې د هغو په واسطه خپل محاصره سوی لښکر د محاصرې څخه خلاص او د احد د غره ولور ته یې بوځي. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بېمثله شجاعت او عبقریت وځلېدی. په لوړ اواز سره خپلو اصحاب کرامو ته ورنارې کړه عباد الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی چې د ده آواز به تر مسلمانانو د مخه مشرکان واوري، هغه مشرکان چې په ټولو مسلمانانو کې تر هر چا د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پکار و، مګر بیا یې هم په لوړ اواز سره نارې کړله عباد الله انا رسول الله. د الله بندگانو زه رسول الله یم، دلته راسئ. په دغه خطرناکه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ناره سره خپل ځان په خطر کې واچاوه، مګر مسلمانان چې د کفارو په محاصره کې لوېدلي وه صحیح فکر یې د لاسه ورکړی و، بې له خپلو ځانو څخه د بل شي په فکر کې نه وه. ډېرو یې د تېښتې لار اختیار کړه او د جنګ میدان یې پرېښاوه او دوی نه پوهېده چې وروسته څه کېږي او څه پېښېږي، تر داسې اندازې چې ځینې تښتېدونکي خلق و مدینې منورې ته ورسېده او ځینې یې وغره ته وختل. ځینې چې د جنګ د اولو صفو څخه راګرځېده د مشرکانو په لښکر ګډ سو. دوه لښکره سره ګډ وډ دي، مسلمان او مشرک یې نه سره معلومېږي. دلته نو پخپله په مسلمانانو کې قتل او وژنه پېښ سوه. ځینو مسلمانانو ځینې نور مسلمانان د نه پېژندګلوۍ په سبب وژل. امام بخاري د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي کوم وخت چې د احد ورځ وه او کفارو واضحه ماته وخوړه، ابلیس نارې کړه یا عباد الله اخراکم، یعنې د شا د طرفه څخه ځانونه وساتئ چې دښمن د شا د طرفه درغلی. په دغه ناره سره د مسلمانانو د صفو اول خلق را وګرځېده او د خپلو وروستنیو صفو سره یې په وهلو شروع وکړه. حتی حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وایي چې ما خپل پلار ولیدی چې مسلمانان یې د دوو طرفو څخه وهي او ما پر نارې کړه عباد الله دا زما پلار دی، مګر د جنګ میدان تود و او چا زما نارې نه اورېدلې. تر هغو یې واهه چې ویې وژي او بیا حذیفه رضی الله تعالی عنه وویل الله دې عفو درته وکړي. نو دغه کسان چې په میدان جنګ کې پاته وه په هغو کې دغه ګډوډي پېښه سوه. ډېر کسان لکه ورک داسې وه نه پوهېده چې چیرې ولاړ سي او څه وکړي. دوی په دغه سرګردانه حال کې وه چې هلته یوه ناره کوونکي په لوړ اواز سره نارې کړه چې محمد ووژل سو. د دغه خبر په اورېدلو سره مسلمانانو نور هم حواس بایلول. قریبه وه چې د ډېرو افرادو معنوي روحیات مړه سي. ډېرو کسانو اسلحه وغورځول او جنګ کول یې پرېښول. ځینې بیا په دې فکر کې سوه چې د عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین سره ارتباط ونیسي چې د ابو سفیان څخه د دوی لپاره امان وغواړي. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې د شیطان دغه ناره واورېده چې محمد ووژل سو، نو یې وویل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یعنی ندی محمد مگر د الله جل جلاله یو رسول دی، په تحقیق سره تر د مخه ډېر رسولان تیر سوي دي. آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم مړ سي یا شهید کړه سي نو تاسې بیرته پر شا خپل کوپر ته ورګرځئ؟ یعنی دا نه ده صحیح، ځکه هر بشر آخر د دنیا څخه تلونکی دی او هر څوک چې بیرته و هغه خپل کوپر ته وګرځي نو الله جل جلاله ته هیڅ تاوان نه رسوي او ډېر ژر به الله جل جلاله و شکر کوونکو ته د خیر جزا ورکړي. د شیطان د نارې په اورېدلو سره دغه جملې د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د خولې څخه راووتې. د مخه تر دې چې دغه آیات په قرآن مجید کې نازل سي، الله جل جلاله دغه آیات د ده رضی الله تعالی عنه پر ژبه جاري کړي او بیا په وروسته کې جبریل علیه السلام دغه آیات شریف د الله جل جلاله د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي چې دا د سورة آل عمران 144 نمبر آیات دی. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه پر هغه ډله ورغلی چې حواس یې بایللي او په فکر کې ناست دي. انس ابن نضر هغه څوک دی چې د بدر و غزا ته نو حاضر سوی او بیا یې قسم یاد کړي که بل وار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قریشو په مابین کې جنګ پېښ سو زه به الله جل جلاله ته هغه کارونه وښکاره کړم چې زه کوم. نو رښتیا هم انس رضی الله تعالی عنه دلته خپل شجاعت او مړانه ښکاره کړه. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه چې پر هغه ډله ورغلی چې حواس یې بایللي وه او په فکر کې ناست دي ویل د څه شي انتظار کوئ چې ناست یاست؟ دوی ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژل سو.
ده ویل که رښتیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم وژل سوی وي نو تاسې تر ده وروسته ژوند څه کوئ؟ ولاړ سئ او ځانونه پر هغه لار ووژنئ چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر ووژل سو. او بیا انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه وویل الهي زه د هغه څه څخه عذر درته کوم کوم چې مسلمانانو وکړه، او الهي زه د هغه څه څخه بري او بیزاره یم کوم چې مشرکانو وکړه. یعنی نه د مسلمانانو په دغه تیښته او حواس بایلولو خوښ یم او نه د مشرکانو دغه عمل خوښوم. او بیا رهیسو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی او ورته ویل یې چیرې دی یا ابا عمرو یا ابا عمر؟ انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه ویل والله یا سعد د احد څخه د جنت بوی را باندې لګیږي. او لاړې تر هغو یې د کفارو سره جنګ کاوه تر څو چې شهید کړه سو. پس له جنګ څخه د ده جسد چا نه پیژندی چې دا څوک دی، ځکه د ده پر بدن 83 زخمه وه چې ځینې یې د تورو، ځینې یې د نیزو او ځینې یې د غوښو وه. نو د ده بدن هیڅ چا ونه پیژندي بې له د ده د خور څخه چې هغې هم د ده پر یوه ګوته وپیژندي چې پخوا لا پرې سوې وه. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ویل والله یا رسول الله زما په وسه نه وپوره چې داسې کار وکم لکه انس ابن نضر چې وکړي. ورونو څوک داسې جهاد کولی سي؟ څوک د دشمن سره دونه مخامخ کېدلی سي؟ څوک دونه تحمل او مقاومت کولی سي چې 83 زخمه دې زخمي سي او دی دې جنګ کوي؟ یو سړی یو ځای زخمي کیږي او د جنګ د میدان څخه وځي. 2 زخمه خو څوک په تکلیف زغملی سي، مګر 83 زخمه او بیا دې هم جنګ کوي. سعد رضی الله تعالی عنه وایي موږ یې بدن لس کړي، په ټوله بدن کې یې د یوې لویشتې ځای نه و پاته چې زخم دې نه وي خوړلی. یعنې ټول جوړ ځایونه چې سره یو ځای کې یوه لویشت نه کېده. د الله عز وجل په لار کې یې ټوله بدن خورین سوی و. ثابت ابن دحداح الانصاري وخپل قوم ته ورنارې کړه یا معشر الانصار که محمد صلی الله علیه و وسلم وژل سوی وي الله جل جلاله حی دی نمرې پر خپل دین باندې وجنګېږي، الله ستاسې ناصر او کامیابه کوونکی دی. د انصارو څخه یو څو نفره د ده ملګري سوه او د خالد د سپرو پر ټولۍ حمله وکړه تر څو چې خالد په نیزه ووژي او د ده نور ملګري هم شهیدان سوه. د مهاجرینو څخه یو نفر په میدان جنګ کې پر یوه انصاري ورغلی چې په خپلو وینو کې سره اوښتي. مهاجر ورته وویل ای فلانیه آیا ته خبر سوې چې محمد ووژل سو؟ یعنې تا دا خبر واورېدی؟ مهاجر ځان ته معلومات کوي چې خبر رښتیا دی که درواغ. نو ویل ته خبر سوې چې محمد صلی الله علیه و وسلم ووژل سو؟ انصاري ویل که محمد وژل سوی وي هغه خپل رسالت ورساوه، اوس تاسې پر خپل دین وجنګېږئ. په دغه قسم قربانیو او شجاعت سره د مسلمانانو د جنګیالیو معنویات او احساسات بیرته راژوندي سوه و دوی ته د دوی عقلونه او تدبیر بیرته راوګرځېده. نو یا هغه د تسلیمېدو او یا دا چې د عبدالله ابن ابی سره د خلاصون دپاره رابطه ونیسي افکار د دماغ وایسته، خپلې اسلحې یې واخیستې او د مشرکانو پر لښکرو یې حملې شروع کړې. کوښښ کوي چې د قیادت مرکز ته ځانونه ورسوي. په عین وخت کې دا معلومات هم ورته وسوه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژل کېدو خبر هم یو جوړ سوی درواغ و. دې معلوماتو د دوی قوت او همت نور هم ورزیات کړي. نو خود پس له ترخه جنګه او ټینګ مقاومت څخه د هغه محاصرې څخه خلاص و او په کراره د خپل مرکز پر شاوخوا سره جمع کېده. هلته د صحابه کرامو په جمله کې یوه بله درېیمه ډله هم وه چې د هغو دپاره بل هیڅ شی دونه مهم نه و بې له د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ساتنې څخه، چې دغه ډلې د محاصرې په ماتېدلو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د ځان په رسولو کې هجوم او حملې شروع کړې، چې د دغه ډلې په مقدمه کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق، حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنهم و که څه هم دوی د جنګ په اولو څپو کې وه، خو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر مبارک ذات خطر حس کړي نو اوس د ده صلی الله علیه و وسلم څخه د دفاع کوونکو په مقدمه کې ودرېده. کوم وخت چې د مسلمانانو د لښکر ډېره حصه هلته په محاصره کې وه او د مشرکانو د ژرندې د دوو پلو په مابین کې میده کېده، هلته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر شاوخوا ډېر شدید جنګ روان و. موږ مخکې درته وویل کوم وخت چې مشرکانو د محاصرې عملیه شروع کړه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره بې له 9 نفرو بل هیڅوک نه و. او کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و مسلمانانو ته ورنارې کړه الی عباد الله انا رسول الله، مشرکانو هم د ده صلی الله علیه و وسلم اواز واورېدی او ویې پېژندی. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د مسلمانانو د لښکر څخه یو څوک راورسېږي، کفارو په خپل ټول قوت او شدت سره پر ده علیه الصلاة والسلام حمله وکړه. نو د مشرکانو او د دغه 9 نفرو اصحاب کرامو په مابین کې داسې شدید جنگ شروع سو چې په هغه کې د محبت او قربانۍ، شجاعت او فداکارۍ نادره او بې مثله نمونې ښکاره سوې. امام مسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي
چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ د 9 نفرو سره یوازې پاته وو چې 9 نفر انصار وه او 2 نفر مهاجرین چې دغه مهاجرین طلحه ابن عبید الله او سعد ابن ابي وقاص وه. کم وخت چې کفار وده علیه الصلاة والسلام ته ورنږدې سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک دغه کفار زما څخه شړي او لرې کوي او هغه لره جنت دی یا په جنت کې زما ملګری دی. د انصارو څخه یو سړی ور دمخه سو تر هغو یې جنګ کاوه چې ووژل سو. کفار نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې سوه. دغه رنګه یو نفر د انصارو څخه ورته درېږي تر څو چې وسره ووژل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپلو مهاجرو ملګرو ته وویل موږ د خپلو ملګرو سره انصاف ونه کړي او د هغه 9 نفرو انصارو آخري نفر عماره ابن یزید ابن سکن رضی الله تعالی عنه ده هم تر هغو جنګ وکړي چې زخمونه یې ډېر سوه او پر ځمکه ولوېدی. د عماره ابن یزید رضی الله تعالی عنه تر غځارېدلو او لوېدلو وروسته فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او 2 قریشي ملګري یې پاته سوه. امام بخاری او امام مسلم د ابي عثمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د احد د ورځې په ځینو وختو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیله طلحه ابن عبید الله او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما څخه بل هیڅوک نه وپاته او دغه نو نسبت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژوند ته هغه مشکل ترین وخت او ساعت او کفارو ته یو طلایي چانس و چې په لاس ورغلی. خو مشرکانو هم د دغه طلایي موقع او فرصت څخه په استفاده کولو کې هیڅ سستي او ټنبلي ونه کړه. غواړي چې دغه وخت څخه اعظمي فایده واخلي نو یې خپلې حملې ټوله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته متوجه کړه او په دې امید دي چې دی علیه الصلاة والسلام د بین یوسي. په دغه وخت کې عتبه ابن ابي وقاص چې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورور دی او مشرک دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډبره وویشتی او ډبره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ وموښته. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راسته طرف په کښته زامه کې هغه غاښ ووتی چې په عربي کې رباعیه ورته ویل کېږي او رباعیه هغه غاښ دی چې د نیش او د مخ د 2 جوړه غاښو په مابین کې دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاندې شونډه زخمي سوه. په دغه وخت کې عبدالله ابن شهاب الزهري کافر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وردمخه سو او پر تندي یې زخمي کړي یا زموږ په اصطلاح سر مبارک یې ورمات کړي. د بله طرفه څخه یو بل حاسد او عنید د آسپور عبدالله ابن قمعه ملعون راغلی توره یې پورته کړه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وارې وکړي. توره په ډېر شدت او قوت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اوږه وموښته. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 2 زغرې یوه پر بله سربیره اغوستې وې نو د تورې وارې د دغه زغرو په سبب د پرې کېدو تاثیر ونه کړي ځکه توره پر اوسپنه وموښته مګر وارې ډېر قوي او شدید و. تر یوې میاشتې زیات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوږې د درد څخه شکایت کاوه. فکر وکړئ دغه کافر لعنت الله علیه په څونه قوت سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهلی و چې د هغه وهلو څخه تر یوې میاشتې زیات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوږه خوږېده. دوهم وار بیا ابن ام قمعه ملعون پر راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په توره په ډېر قوت او شدت سره پر سر وواهه او ویل واخله زه ابن قمعه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د خپل مبارک مخ څخه وینې پاکولې ورته ویل اقمعک الله یعنی الله دې ذلیله کړه. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دعا قبول کړه. ابن قمعه چې دغه جنگ څخه خپل کور ته ولاړی نو بیا خپل پسو ته ورووتی. د ده پسونه چې د غره پورې ولاړ ګرځېده دی هلته ورغلی د پسو په مابین ورننوتی د ده د پسو څخه یو ښکرور وزګړي پر راعلا کړه او دی یې په سر داسې وواهه چې د غره د لاښه څخه لاندې واچاوه په ګیلېدو لاندې ولوېدی ټوک ټوک او مردار شو. نو دغه ابن قمعه چې 2هم وار بیا په قوت سره په توره پر سر وواهه د هغه خول چې د اوسپنې د زنځیرانو څخه جوړ شوی و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سر و د یوه زنځیر 2 حلقې یا دندانې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر ننوتلې. پر دغه سربیره بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ دی سره د دې چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تورې 2 ډېر سخت او شدید وارونه وسوه خو بیا هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې طاقت شته او مقاومت کوي. ورونو تاسې به نن ورځ د کفارو وزینو کارو او خبرو ته په تعجب کې یاست چې دوی ولې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغسې ناوړه خبرې کوي. خدا د تعجب وړ او د تعجب ځای نه دی. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژوند ته وګورئ چې د دعوت د اولې ورځې څخه د شیطان نوکرانو زموږ د لارښوونکي نور سره څه کول او څه کړي دي. خو الله عز وجل خامخا خپل دین غالبه کړی او غالبه کوي.
د سپو غپا اسمان ته نه رسیږي، یا وایي د سپي په خوله دریاب نه مردارېږي. په صحیح حدیث کې راغلي دي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک غاښ مات شو او په سر کې زخمی شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل مبارک مخ څخه وینې پاکولې او ویل یې څنګه به هغه قوم خلاص او کامیاب شي چې دوی د خپل نبی مخ ورزخمی کوي او غاښ ورمات کوي. حال دا چې دغه نبی و الله ته دعوت وي. الله عز وجل په دغه باره کې د سورة آل عمران په 128 نمبر آیات کې فرمایي: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الله عز وجل په دغه دردون کې حالت کې خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي تعالی په امور کې هیڅ اختیار نشته، بلکې الله جل جلاله د هر شي اختیاردار دی. یا به الله جل جلاله د دوی توبه قبول کړي، یا به دوی ته عذاب ورکړي، او بشکه چې دوی ظالمان دي. ورونو په حق سره مشرکان د خپل وحشت او بربریت په سبب د دې وړ او لایق وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرع ورته وکړي، مګر د الله جل جلاله دا اراده وه چې خپل رسول تر هغه خپل جلیل او عظیم منصب نور هم لوړ او عظیم کړي، او د خپل رسول د ښو اخلاقو یوه ډېره لوړه او شانداره نمونه قائمه کړي، او ټول دنیا ته دا ورښکاره کړي چې ټول بشریت دې د دغه سید المرسلین و صبر او تحمل، حلم او عفو ته وګوري چې مشرکان پر ده علیه الصلاة والسلام ظلم او تجاوز کوي، او دی صلی الله علیه و آله وسلم و هغو ته یوه شرع هم. محترم ورونو، څرنګه چې فتاق پای ته ورسېده، نو زموږ پاته بحث به په راتلونکي 19 پته کې واوري ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.